بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي تقوا څه ته وایي؟ د تقوا په اړه باندې که معلومات راکړې چې لغوي معنا یې څه ده، اصطلاحي معنا یې څه ده. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تقوا اصلا په لغت کې وقایې ته ویل کېږي. ساتنه، صون، حمایه، وقایه، دا د تقوا لغوي معناوې دي. او د اصطلاحي معنا بزرګانو علماو په بېلابېلو الفاظو او په بېلابېلو تعبیرونو کړي دي، خو اسانه طریقه د هغو ټولو غورچاڼ یا د هغو ټولو مقصد همدا دی چې مسلمان په خپل منځ او د الله د غضب په منځ کې یو وقایه جوړه کړي. هغه وقایه نو څنګه جوړیږي؟ د الله د تمامو اوامرو اتباع او د الله تبارک وتعالی اطاعت، اجتناب د تمامو نواهیو څخه. په دغه اجتناب د نواهیو سره، په اتباع د اوامرو سره، د ده او د الله د غضب ترمنځ یو وقایه جوړیږي. که نو دی علما فرمایي التقوى لغة من الوقاية وهي الصون والحماية، او اصطلاحا وایي څه ته وایي؟ ان يجعل المسلم وقاية بينه وبين غضب الله وسخطه، وذلك باتباع اوامره وطاعته سبحانه وتعالى. او همدا ډول یو روایت کې راځي، وایي د حضرت علي رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې تقوا څه ته وایي؟ په جواب کې ورته وویل هي الخوف من الجلیل والعمل بما في التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وایي تقوا چې ده هغه د لوی رب څخه بیره. په قرآن کې چې څه دي یا وحي د الله د لوري څخه که جلي او خفي وحي دي، د هغو په هغو ټولو عمل کول او د قیامت دپاره تیاري کول، او داسې نورې معنی هم راغلي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.